سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د چمن فرلت وهونکي وایي چې پر ډیورن کرښه د اغزن تار ختموو. جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د چمن فرلت وهونکي د پاکستان په حکومت مو چې خپلې غوښتنې نه وي منلي، فرلت به دوام لري. تازه په چمن کې د سپین بولدک چمن فر دروازه د پاسپورټ او ویزې د جبري کېدو په خبرګون کې د فرلت 28مه ورځ دوام لري. د پاکستان دغه پریکړې له امله په چمن ښارګوټي کې سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی دی. تازه د چمن فرلت وهونکي اعلان کړی دی که غوښتنې ونه منل شي نو پر ډیورن کرښه اغزن تار ختموي. په چمن کې د وزګارتیا له امله تېره ورځ د ګلشاه په نوم یو کلن ځوان ځان وژنه کړې ده. د ګلشاه پلار عبدالرؤف وایي ګلشاه د سپین بولدک چمن پر دروازه لغړیتوب کاوه. سهار به له کوره ووته، تر ماښامه به یې پر دغه دروازه کار کوه. خو دا چې حکومت اعلان وکړو چې د پاسپورټ پرته څوک تګ راتګ نشي کولی، نو له هغه وروسته مو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې. موږ هېڅ خبر نه وو. زوی مې د خوب په کوټه کې ځان وژنه کړې وه. د یادې دروازې سره د افغانستان لوري سپین بولدک او د پاکستان لوري چمن ته د زرګونه کسانو اقتصاد تړلی پاتې دی. خو اوس دلته خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له ډېرېدو څخه شکایت کوي. د چمن لغړي اتحاد مشر غوث الله وایي د چمن د دې غریبو کسانو د کاروبار د بندېدو او ګلشاه د ځان وژنې حساب به د پاکستان حکومت ورکوي او موږ د پاکستان د دې فشارونو څخه هیڅ کله نه پر شا کیږو. د عبدالخالق په نوم دغه فرلت وهونکي غړی وایي موږ د خپلې دغه غوښتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو یو او موږ له خپل دغه سوله ییز اعتراض څخه هیڅ کله نه پر شا کیږو او زموږ مبارزه به حتما بریالۍ کیږي. یاد فرلت یوه 15 کسیزه کمیټه اسلام آباد ته لیږلې او وایي که غوښتنې ونه منل شي پر ډیورن کرښه اغزن تار له منځه وړي.